کندهار د خپلو انارو په ویاړ نړیوال شهرت لري. نیاز محمد یو تن هغه بزګر دی چې د تیرو 9 کلونو راهیسې د انارو په باغ کې بوخت دی. د تر دې وړاندې تریاک کرل، خو تریاک کرل یې پرېښودل ځکه حرام دي. اوس په دغه حلالو روزي موږ اخته یو د انارو چې ډېره فایده رسوي ولس ته، موږ ته، دولت ته، حتی زموږ اقتصاد ډېر پر مخ ولاړي. چېر کار 6 کال انار ډېر ښه دي او ښه باره کړي دي. دغه مچ راغلی دی چې اوس فعلا دولت تر خپل پوښښ لاندې راوستلی دی او انشاءالله دغه مرضي بیا رفع سي. د کندهار د زراعت ریاست کارکوونکی عابد او د هغه ملګري د نیاز محمد سره د مرستې کولو لپاره وړ ډله ده. د زراعت متخصصین بزګرانو ته زده کړه ورکوي تر څو دغه کوچنی دښمن له منځه یوسي. انار په ګل کې وي، یعنې د غوټۍ په وخت کې دغه مچ په غوټۍ کې هګۍ اچوي. کله چې انار غټ سي د انار منځ ته ځي، هګۍ په جسم بدلیږي چې چینجۍ ځینې جوړیږي. د دې د مخنیوي لپاره یو ډول ماده موږ لرو چې د میتایل جینول 1 سي اوبه د بادرنګ د 10 سي اوبو سره ګډوو. کله چې مو دا سره ګډ کړله بیا یې پر پنبه باندې اچوو. پنبه په دغسې ډول بوتل کې راځړوو. دا په دې خاطر باندې چې دغه مواد چې دواړه سره ګډ سول د مچ د مونس یا په اصطلاح د مچ د ښځې بوی ورکوي. نو نر مچ راځي دلته پکې کښېني، هغه مري. په دغه ترتیب باندې موږ دوی له منځه وړو. یو وخت نیاز محمد په خپله مځکه کې حرامه کرونده کرله، خو پرېکړه یې وکړه چې حلال کښت وکړي، نو دولت یې هم حمایه کوي. تاسې هم د نیاز محمد په څېر عمل وکړئ، خپلو خلکو ته خواړه ورکړئ، زهر مه ورکوئ.